چې دا ایمان دا به سړی مخصوص کوي په سبا دنیا کې مونږ چې ګورو د هر یو شی څه خوان کاغه میوي دي دغه خوان ده کاغه خوراکونه دي دغه ځان ته یو ټیسټ او ځان ته یو ذایقه ده دغه څه د ایمانم یو ذایقه شته ورونو او د ایمان ذایقه دا په سبانه معلومیږي انسان په سبانه محسوسوي نبی صلی الله علیه وسلم یو درې اعمال خودلې چې چا کې دا عملونه راغلو دی به د ایمان خون وڅږي ایمان په لذت باندې وپوش حکم دی ورونو اول کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اولینی صفت دادا اولینی پوڑی دی ایمان دی خوان سکلو دادا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ورونو دا حدیث دی فکر مقام دی ما دی پارا متاسم زانتا لگ فکر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاث من کن فیہ چاگی جدری صفتون راغلو وجد بہن حلاوت الایمان دائب دی ایمان خون ہو چکی ایمان په لذت باندې وپوش اولی نه الله او رسول ته خواږوي مما سواهما الله او رسولنا چې نور سوا دي د دین ټولو نه الله او رسول د انسان ته ډیر زیات خواږوي دا ډیر لوی مقام دی ورونو او ډیر د فکر مقام ده چې الله او رسول د انسان ته د هر چا نه زیات خواږوي دا ډیر لوی مقام او دا فکر پکار ماته متاسم چې آیا مونږ د درجه ته رسیدلیو آیا مونږ کې داشتا چې الله او رسول یو طرف ته راشي او بل ټول مخلوق بل طرف ته راشي نو الله او رسول ورکو دا غوي محبت موړاندې کوو حالادا چې دا د ایمان اولینی بنیاد او اساس ده حدیث بخاری کې دی عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لاس نیولای عمر رضی الله عنه یو حقیقتي بیان وکړ صحابه چې مو په شان دي نو چې داوی غټه غټه لره عمل بیا صفر وي صحابه او چې څه پزړه باندې واغه په خله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله فرمایي والله لا انت احب الی یا رسول الله من كل شيء الا من نفسي یا رسول الله سلام اتاس که میں دمرا مینا دا دمرا محبت دا یا رسول اللہ سلام چی دی طول و شان و نزیات مینا میں اتاس که دا یا رسول اللہ سلام الا من نفسی سوال اخبر زان دا اس حقیقتی خبر صحابہ در اوجن نو یا رسول اللہ سلام ترا باندے دیر گرانے دی ہر شی نرا باندے زیاد گرانے خود صرف زان نرا باندے دیر گران نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصور فرمائے دا ونو جو شاب بسی عمرہ تا خود خزنم زیادہ ماس کے مینا شاب بسی عمرہ تا خود کرینم زیادہ مینا ماس سر عمرہ تا تا شاب بسی وی تا خود دولت رم دے ماس سر دیر مینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داو نہ فرمائے تو سیو فرمائے لا یؤمن احدکم یہ سڑے کامل مومن کافر نہ دا خو کامل مومن نہ دا حتی اکون احب الیہ من نفسه چې د خپل ځان نم زیات ماسکمین مومن ترای پر کامل کیږي نه نو داغه فورا خپل خبره بیا دوباره کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل فانت الان والله یا رسول الله احب الی من نفسی یا رسول الله قسم په الله چې اوس می ځان نم د تاسو کمینه زیاته ده دا حقیقت دا دعوه نو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الان یا عمر اے عمر اوس خبره کامل ګوره د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مینا دا د ایمان اولنی بنیاد ده الله نو همیشه سوال کوو د الله مینا بغواړو خو دوم رمضان په اول بکار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا ګوره دا شرک او کفر نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا کفر نه ده شرک نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا د ایمان حصہ ده الله چې کوم ځای کې دمکی ورکوي خلق وتا کوم شیدونه چې خلق مخکې کوي په مینه کې نو الله د خپل ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی
سورہ توبہ کے اللہ رب العالمین فرمائی شلم نمبر آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خلق تویا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خلق تداویا کہ تاسو پلاران اتاسو زامن اتاسو ورنا اتاسو خزے اتاسو کور کلے قبیلہ اتاسو مالونا اتاسو تجارت او تاسو کورونا چې تاسو ته ډیر خوښ دي د خپل کورونا یره چې خپل کور تراشم زړه مې دمو کی دا احب الیکم من الله ورسوله دی الله نام ته زیات پاګوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نام ته زیات پاګوي صرف الله نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او جهاد فی سبیله دی الله په لار کې جهاد نو بیا څه چلا الله فرمایي فتربصوا حتا یاتی الله بامره بیا د الله د عذاب انتظار کو بیا دا مو یو شیر اجي په دمون باندې څه حال لا یا رجی د امون باندې څه حالت دا یو غم لاړ نه وي چې بل غم راغلی یو فتنه لاړ نه بیا د دې انتظار مکوا بیا د ګلونو انتظار مکوا بیا د ورونو انتظار وکړه فتربصوا حتا یاتی الله بامره تر دې چې الله خپل امر عذاب راولي کی ان الله لا يهدي القوم الفاسقين دا سه فاسقانو ته الله هدایت کوي ګوره دی الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم محبت دا په ټولو باندې مقدم ده دا د ایمان حصہ ده الله فرمایي کہ دا شی نوی شرک کله جوړیږي چې د مخلوق او د خالق مینا به یو شانته نه وي د مخلوق قدر عظمت دا به یو شانته نه وي کني نور به مونږ رسول الله صم په دې باندې مونږ کوئی کړیو مونږ ته شریعت حفظ المراتب خودلې د ارچا د درجه قدر مونږ ته خودلې دا مونږ ته دا طریقه خودلې مونږ به پلار قدر کوو د استاد به کوو د عالم به قدر کوو دارګه دی یو نیک مسلمان دغه به قدر کوو او په خپل درجه کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان متعلق مونږ په دی باندې پوه کړیو لا تطرونی کما اثرت النصار ابن مریم ودما امتا ما د خپل درجه نه ما پورته کوي لکه سرنګ ابن مریم عیسی علیہ السلام نصارا او پورته هغه سره دوره مینه وکړي چې د الله زوی وګڼه خپل درجه نه پورته کړ نه د هرچا د درجه خپل مقام دا رسول الله فرمایي لا تطرونی کما اثرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله زد الله بنده یما ز بشر یما انسان یما فقولوا عبد الله ورسوله تاسو ما متعلق بتسویو دا د الله بنده دا او د الله رسول الله قدر مرتبه په مخلوق کې ټول نه زکه زیات اوچته ده مینه زکه په مونږ باندې لازم ده چې د الله څخه غوښته ده مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې ده مونږ به الله څخه پیژندلای د الله دین به مونږ څخه پیژندلای د الله محبت به مونږ څخه پیژندلای الله چې څه غواړي او مونږ څخه پیژندلای الله چې په څخه ناراضه کیږي مونږ څخه پیژندلای مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه مونږ سره مینه ده زکه دغه مقام ده هغه د الله رسالت ده او الله په مخلوق کې د ټول نه اوچته مرتبه جوړ کړي رسالت بیا ورونو سوال راځي چې زم دا وکبل نو دی الله آیا داسې علامې شته چې مونږ وایو شراو مونږ د الله مینه او محبت په مونږ کې زیاده د الله مینه مونږ کې شته دغه څه علامې شته نو او علامې لوی علامه یو ده چې و انسان د الله رب العالمین د نیکو اعمالو سره مینه ده ته پوښه ده الله محبت زیاده اوس په دې وخت کې دا بدن څه غواړي د غرمه کې انسان دا غواړي چې خپل پکی ته پروت وي او چې ته خوب کړي او آرام کړي وي نه دا نارینا زنانا او بوډاګان او ځوانان راو غلي دي د ګرمۍ او د یخنۍ پروا نه کوي د الله په کور کې دا د دې علامه د خلکو د الله سره مینه ده کني والله ک ډېر انسانانو ته چا ډېر پیسې ورکول هم نه وای راغلی خدای څه وجنه دا دې وجنه چې دې کې د الله مینه ده
چې د الله دی دین سره د اعمال سره د چا مینه ده پوښي د سره الله مینه ده دې مقابل کې ډېر شان دي خواهشات دي هغه انسان شاته وغورځوي او د جمعې د اولنا یا د زیارت د ورځې نه په دې ذهن باندې وي یاره سبا د جمعې مونږ دا به ان شاء الله زکوما بیا سار نه تیاری شروع کړه دا مینه دی الله دا نو اعمال سره مینه کول دا د الله دی محبت علامه ده دارنګه هغه کارونه چې پاغه باندې الله ډیر خوشاله هغه سره مینه کول دا د دې علامه ده چې د سړي دی الله سره مینه ده هغه چې کوم یو نیک عمل بس دا د الله خوښه ده ځکه الله نیکی ګرځولې ځکه الله ثواب ګرځولې چې دا کار دی الله خوښه ده خو بعض ورونو کارونه دا سیدی چې هغه خصوصیت سره ذکر دي لکه امام منذری رحمه الله الترغیب والترغیب کې څلور اعمال خودل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الى الله تعالی الله ته ډیر خوښ عملونه هغه یو د سرور تدخله علی مسلمین یو غوړ عمل چې الله ته ډیر خوښ ده او دا د الله دی مینه دلیلم کې دی چې دې سړی الله سره مینه سرور تدخله علی مسلمین یو مسلمان باندې خوشحالي داخله ول یو مسلمان خوشاله ول په آسان الفاظ مسلمان ته یو داسې خبره کول د مسلمان سره یو داسې معامله کول چې مسلمان په غیبه باندې خوشاله شي تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر دا فرمایا یا ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا ابو ذر ونی کی وړه مګنه زکه چې نیکی وړه غنل دا بے قدری ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یو نیکی وړه مګنه ولو ان تلق اخاك بوجه طليق یو مسلمان سره پرون تندی باندې ملاو شي نه چې مسلمان سره داسې په تندی باندې 12 بجاو کړی تا وي او ځان نه خورش پر جوړ کړی وي دا د مسلمانانو خو نه ده سرور تدخل حال مسلمین مسلمان سره په داسې انداز ملاو شه مسلمان ته داسې خبره و چې مسلمان په خوشاله شي نو دا الله ته ډیر خوښ عمل لا دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او تکشف عنه کربا مسلمان په تکلیف کې دا په یو پریشانای کې دا تکلیف ته لری کا الله په دې باندې ډیر خوشاله الله په دې باندې ډیر خوشاله تر دې حدیث کې دی رسول الله فرمایي رأيت رجل يتقلب في الجنه ما په جنت کې سړی ولید جنت کې واکینګ کول ګرځیدل راګرځیدل چهل قدمی کول په جنت کې څو جن الله جنت ته بوله و فی شجره یونه د وجن الله جنت ته بوله و هغه پرې کړو په د لار باندې و دا ونه و کانت تؤذي المسلمین مسلمانانو ته بدی زغنی او دی ونه تکلیف رسو دا کټ کړ الله جنت ته ونه ورسو د مسلمان نه تکلیف لره کول الله ته دا په خو عمل وکړي مسلمان په بل پریشانای کې دا پای کې ګوره د تعزیت شریعت مونږ ته راک لګلې دا یو قسم دلجویی ده کنه د مړی حق دا ده چې موږ هغه باندې جنازه وکړو د ژوندۍ حق دا ده چې موږ هغه د تعزیت د هغه دلجویی وشي مسلمان راشي هغه سره کینی یا په لار کې سره میلاو شي یا په بازار کې سره میلاو شي او د هغه دلجره تاغه والدا یا پلار یا ورور یا عزیز هغه وفات شوی تعزیتو کی نو د بل مسلمان یو دلجویی وشي دا مسلمان دلجویی کول دا شریعت ثواب وګڼه څه وجنه دا پاغه یو تکلیف ده تاته نه بوج پکړل نو الله په دې باندې ډیر خوشاله کړي احب الاعمال الى الله تعالی او دریم نبی صلی الله علیه وسلم ته ورم فرمایي او تقضي عنه دینا مسلمان باندې قرض ده تاته الله مال در کړی ده د مسلمان دا قرض دې ادا کړل الله په دې باندې ډیر زیات خوشاله دا ډیر الله خو ده دارنګه ورونو دا کلمات چې دي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا معمولی مګنو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الكلام الى الله تعالی اربع الله ته په خبرو کې خوخه خبرې کومې دي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر رسول الله فرمایي که اره ونه دې شروع وکړه دا نشته چاول به سبحان الله و الحمدلله یا لا اله الا الله و الله اکبر نه چې کوم د اول او کوم د اخر په دې کې څه نقصان نشته
خدا ویایا چې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. بیا رنګ هغه سورتونه هغه کلمات چې پای کې د الله صفاتونه ذکر وي دا ویایا رب العالمین په دې باندې ډیر زیات خوشاله. حدیث کې دی یو سړی صحابه باندې نبی صلی الله علیه وسلم امیر جوړ کړل نو هغه د مانځه جو سورت وي بیا به سره قل هو الله احد. نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه حال وی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کړه سلوه لای شیء یصنع ذلک دنه دا تاسو کو چې د قل هو الله احد د بل سورت سره ار رکعات کې ملوي دا څو جن کوي ناغوي لانها صفه الرحمن دا قل هو الله احد سورت میں ذکر ډیر خوخره چې لانها صفه الرحمن پدې کې خالص د الله صفاتونه ذکر نور سورتونه چې وی پای کې وا احکام وی قصص هم بکی وی وعید هم بکی جنتونه هم بکی وی جهنم هم بکی ذکر وی او پدې صورت کې صرف د الله صفاتونه بل بګه هیڅ شي نه ځکه ته اخلاص وی سورۃ اخلاص نو دې سره امام مینا ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اخبروه بان الله تعالی يحبه دته ویو چې الله مې د سره مې د الله صفاتونه اوس کې مینا ده نو الله دې د سره مینا کوي دا ورونو یاد ستل بکار چې دا معمولی ګڼل نه دی بګر سورۃ اخلاص رسول الله فرمایي چې چا درې کړه دا وې دا سده لکه قرآن روح قرآن یو ځل دی وې لکه سلسل قرآن چا چې لس کړه دا سورۃ وې خو یې به څوک وی به هغه څوک چې چا باندې الله رحم وکړي لس کړه د چا سورۃ اخلاص وې الله ته په جنت کې یو کور جوړوي 50 کړه د چاوي د 500 کالو ګناهونه ته په الله بخي خو چې شیطان هم زده ته پریم دی ګانا مونږ د موبایل هم لګوزګار شو فیسبوک نه و دی نور شانو نه لګوزګار شو ورونو دې ته لګوزګارتیا به کار ځکه ای مونږ دا عمر دا ډیر قیمتي دا ځای کول نه دی بګا نو یو علامه دا چې و انسان د نیکو اعمالو سره مینه ده د الله دی وجه دویمه علامه هغه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري څوک کوي په قدم قدم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو تابعداري کوي دا نه ګوري چې یاره دا معمولی سنت ده او دا خو وړوکی کار ده نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري چې څوک کوي دا د الله دی مینه دلیل ده او دا الله په قران کې فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سورۃ آل عمران 31 کې قل نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته ان کنتم تحبون الله کتاسو د الله سره مینه وی فتبعونی د ما محمد رسول الله تابعداري وکړو يحببكم الله الله به سره مینه وکي ويغفر لكم ذنوبكم گناهونه هم د الله معاف کی والله غفور رحیم الله بخنه کوونکی مهربان نو نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دا د الله دی مینه او د محبت دلیل لا نو اولینی صفت دا چې څوک د ایمان خوان څکل غواړي ان يحب الله ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوا الله او رسول صلی الله علیه وسلم د ارچ زیات مینه کول دویم وان يحب المرء لا يحبه الا لله چا سره د محبت دا تعلق دا در باندې ګران دی څو جنا د الله دی وجنا یو انسان سره محبت د څو جنا د الله دی وجنا دا ورونو یو لوی صفات ده دا معمولی ګڼل نه پکار یو سړی پتا باندې داغه زړی تعلق د در باندې ګران ده محبت د سره ملګرتیا د سره فی الله د الله لپاره یره د سړی کې د الله دین ده یره دا دیندار ده دا نیک عمل ده نو دغه وجنا د سره مینا کول دا د ایمان سره دا سړی به ایمان په خوند باندې پوښي ایمان لذت باندې به پوښي او دا دومره لوی صفات ده ورونو د الله لپاره محبت کول چې د قیامت پورې شي نو د الله د عرش سیر نه علاوه بل سیر نه وي او کسانو ته الله ځای ورکوي د غیلان دي او صفاتونه وره او کسانو ته نه او صفات کدا په کروڑونو کې راشي الله به اعلان دي هغه کې یو دادا ورجلان تحاب فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه دوا کسان هغه دي چې هغه محبت او مینه د الله د وجنه ده نن الله دې رحم وکي مون کچا سره ورانه ده نو په دنیا ورانه ده کچا ته ملاقات ته دنیا ده وجنه چا سره مینه ده دنیا ده وجنه
دا کمای ډیر ده او په هر صورت مونږ دا نه وي چې اړوشتنه ده الله نه بغواړو الله کې مونږ پیدا کی یو انسان سره محبت کوو دی الله د رضا لپاره الله دی دین دی وجنه نو قیامت پورې چې الله نبی هم فرمایي یوم لا ظل الا ظله بل سور نشته د الله د سورنا نو دو کسانو ته رجلان تحاب فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه پم دې الله په مینه یو ځای کیږي په دې سره جدا کیږي دوی ته الله د خپل سور اولاد عرش سور اولاد سور دا ډېر لوی صفات ده او ډېر لوی وضاحت غواړي او په هر صورت ما سرسری بیان کړل او درېما نبی هم فرمایي ان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله د کفر او شرک نه دومره زیاته کرکه کوي لکه سړی دا وی چې ورته چې څوک واچوي بل اور دا هر انسان تر دې چې زناور ورته نه داخلي د دې اور نه چې سړی څومره کرکه کی داسې د کفر او د شرک نه ځان ساتي دومره ته نفرت کوي دا سړی به ایمان په خوان پوښي الله رب العالمین دا درې صفاتونه دي الله او رسول کې د هر چا نه زیات مینه کول خپل مینس کې د دیندارۍ په بنیاد باندې محبت کول او دریم د کفر نه شدید نفرت کول دا درې صفاتونه چې چا کې پیدا شو الله رب العالمین به د ایمان په خوان باندې پوي کی او دغه کې به امدا وهل کی چې سوره حدید کې رب فرمایي یوم تر المؤمنین والمؤمنات تب ویني په دغه چې مؤمنان سړي ایماندار خزه یسعى نورهم بین ایدیهم نور بتنا مخ کې او خي طرف ته روان وي رب طرف نه اعلان کیږي بشراکم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار نن تاسو خلق زیرا غزیره تشهد جنات تجري من تحتها الانهار جنتونه د نهرونه بهيږي خالدین فیها مشک وسیدلی ذالک هو الفوز العظیم دا ډېر لویه کامیابی ده